أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده پیسو کا تقول وعیدہ دا رسول الله فرمایي ما اسفل من الكعبين من الازار او كما قال كم چې پنځه کته د خنګورو نه په فنار د سړې بل اور لبوش یو سړې ودا قشم پنځه کته ساتلې وهو يتجلجل في الارض وسم لاندې روان دي زمګه کی قرطبي دې لیکلي چې قارون یوي کمیسو پرتګي او صادر ولیکن زمګه الله په دې زمګه باندې نه سو وجه چې پنځه کته ویلړه کبیره ګناه ده سخته ګناه ده ډېر لوی مجموع زوید پنځم جلد 25 نمبر صفحه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پنځه کته کړی وي مونږ کولو نه الله نبی ورته چې دا مونږ مې راوګرځو او د استماد د قروید باندې ترغیب او ترهیب ذکر کړی دی نو در شری او د سماته کبیره ګناه ده لوی ګناه ده د پنځو کته کولو احکام او انجام د رساله غو نه بار د مکتبو کې خرجي غزان لوالي په مسافر انسان مې د جمعې مونږ دا خو پېنشتا زګه دا شنو باندې دا ضروری شي لیکن که مسافر شه در مقیم سره راغی نو به مونږ کوي پورا څلور رکعات مونږ به تور مثال بغیر د جمعې نه دوه رکعات رب العالمین دله په نوافل کې سب کې دا دور ته فرایض کی اي قسم ته ولې یوسل وکنا فارسل باندې به کفاره چې څومره قسمونه ته کوي او ماته کې نو بس کفاره به ور کوي غلام آزاد ولې او د قشان لس مسکینانو ډوړې جاميري روجيني ولې چې څومره قسمونه ته کړي به څومره دا ور کوي په قران او په حديث کې څو کلمې ثابت دي او کلمه طیبه لا اله الا الله د نور اسکار دغه به دوه ارکان او اته شرایط د قران او سنت نه یو وخت تفسیر به نشي ان شاء الله کله قرباني به خبره وکړو وېڅو شمر بلار نه فرمانی کې د الله ورنه خفه دي نو چې د امر بلار تعالی شرط بناروا کار باندې امر نه کوي ولیکن دغه باوجود هم تو سره مخالفت کې واقعي د الله نبی فرمایي من اوسط ابواب الجنه ودا جنت منځاني دروازه خو خستا چې ځای کوي کساتي ادھر کله جنت ته ادوی پرځه کې زموږ الله رضا لیکن کبل فرض او تقدیر شرط تعالی په نافرمانی باندې امر کوي په ناروا باندې امر کوي نو به خبر نه مني لا طاعت المخلوق في معصيه الخالق بس دعوت به تور کې اندوی کو سک قران او سنت له دعوت کا الله رسول الله ایمان دې به پیراوړي به کې شړې بل فرض او تقدیر شرط ایمان نه راوړي نو به قران ورته خبره جزیه ورکا کاغم شرط نه راوړي دغه نه به اوس سوره محمد پسې به دا مسله ورته ذکر کیږي څومره اشران چې دشمنان سره دی رب العالمین دی دا ټول په خیر په خوشالي سره اخلاص کی ماکه شړې مرشي جنازه سره کوي غسل دا بچي سم مړ کېدو دفن کوي صحابه به دا توصيه کولې چې کله موږ مړ شو رسول الله دا فرمایي بس دا زر سوا کني کې انسان یو بازار رسو چې هغه راحتون لاله شو غبد می چې داخله ته راحت کشي حتی در دې پر با صحابه به دا توصيه کولې و موږ لم چې کله غسل الله کې بس متصل موږ باندې جنازه کوي د انتظار نه کوي چې پلانې شه روان دي پلانې شه راځي دوه ورځې او درې ورځې لپاره کې به خیرات ته مرساتي تور هغه شه راغله او دغه شه راغله دوبین راځي او کدار څنګه راځي نو څه بو کېدل دعاګان دي ورته غواړي چې کوم خلک په مجلس کې حاضر بس دغه انسان ورته جنازه وکړي سیر او جادو شو کنه بالکل قران او سنت دا خبره ذکر کړي رسول الله باندې شعر شوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشہ دا روایت بار بار ذکر کی کتاب الطب کی کتاب الدعوات کی او دا قشم بدل الوحی کی چې رسول الله باندې شعر شو خو لیکن دا شعر نشي دماغ بالکل ګډوډ شي هو يخيل الیه الیا ملائکه ورته شرکت اوله په باندې تکلیف دی دا یو کوی کې دا شرطه خلکو اې دوی وخت دفن کړی دي ملګری په شورولې ګل نو یو له څوټي ورچولې وی آیات ویل هغه خلاصو دي ورسنی صورتونه باندې بعض خلک الته به دا اعتراض کوي کشیر پر رسول الله باندې وشي به مکه مشرکانو دعوه ثابت را جواب دار چې خبر په مکه کې او د په مدینه کې دویم د شیر ډېر معناګان دي نو هغه یو معنا قصو دا بل و بعض دا چې دا خو به د نفس سره منافات رسې دین د اسلام ټول به اعتماد شي ابن قیم فرمایي چې دا مرض دی او انبیو باندې مرض راځي او چې مرض په نور راغلی چې رسول الله دماغ ګډوډ کړی و لکه ایوب علیه السلام الله مرض راوښته غالبا اتل اسکاله کم مرض بس علم الله نه دی چنجي منجي بدل نه دکړي لکه باز دروغجن د يهود نصارانو متاثر خلک دا وایي ابو بکر اعظم په نوم باندې وسړي دغه بده هشام باندې کلام کوي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې دا اعلم او اثبت او د قروي د عائشه په نور طریقو باندې نقل کړی شوی نو رسول الله باندې شعر شوی او د موسی علیه السلام د شاعرانو مابین کې واقعا په دې باندې داله اثر لري کوم انسانان چې دا جسمه دماغ نه مني او عقل نه مني دا ستاسو دماغ خبره ده زموږ بشریت کې دا شته ته به څه دماغ ورسي د دوشنبه او پنځه پرځ باندې روزنه ول د زیات ثواب زکه د ورځ باندې عمل الله له ورخیج ابو بکر رضی الله عنه ارمان کو الله مال مر ولیم پم دي ورځ باندې نو کوم انسان چې هغه مور پلان نه فرمانی مشرکی چغل خوري شیطان د دې انسان عمل
رب العالمین له چوروخي ورخي جنا نو دا دور چې ډېر مهم ضروری دی. وی خلک وایي زلزلې وخت کې دا قدمونه مدمونه مثلا نشته بلکې په منځو درېګه کاودش دی کني ذکر شروع کا او کاغری کمال سره هغه صدقه کا او غلام دلاس کې هغه آزاد کا کیږي ولی الله موږ خپل قدرت کوي او دا قشن د اخر زلزلہ راځي دی زنهونه ګناونه وغیرہ زیات شي او کله د زمکه دا بڑا سوچ لیکن دا بڑا پیدا کون کې څوک دی زمونږ الله دې به خبر رب العالمین له متوجي هغه خلاړه د کوکنارو کاروبار څنګه لري بس کوکنارو وپین دغه حکم کتاب بازار کې خرڅي کې څلور مزاي او فتوا کې ذکر شوی غزان له وګوره هر نشي شي حرام دی خو مسله ده نو دې بارکه حیات الحيوان او د قشن اصل کلام تفصیلی د سوره بقره د آیت په تشریح کې ذکر کړي تقریبا و در شوقه حیوانات په قران کې ذکر کړي شوی دي او به د هر حیوان خصوصیت هغه ذکر کړي دي امام دمری شبا تجربه سره الله رب العزت کارونه کې شرک دې کنه دې تارونه کې ګوت بجلی تارونه کې ګوت مواد سره کوم به قدر او به عزت غونې خلک چې رب العالمین دا مسله هغه کې ګوت مو یو دې ګوت مو چې بجلی نه شروع ورم شو دا تا عمرم کې ودی موجني الله رب العزت سره چې به کار کې شریکي بجلی بچي دغه بزرګ چې هغه اخر ترجمه کې مړ بده کی لیکن رب العالمین ورغه سره بل څه مشرک او حتی کوي مسله کې ورې نه رسول الله له یو چا ویل وکړه چرته یو چا ورته وکړه غوړی ته غوړی څه غوسه شو وته ما د الله سره شریک جوړای رسول الله خپل ځاونه منه کی دا ترونه مرونه د الله سره د الله په کار کې ګوتې مو د بجلی او دا ناروا دي بلکې رب العالمین حکم چې کوم تعالی کړی هغه عمل کړه ولا چې کوم شي منه کړی دغه نه ځان ساته بعضی خلکو د څه کار کړی د قران په اول کې نه نمونه د الله نه نمونه د رسول الله او نه نمونه د شیخ عبد القادر جیلانی معنا الله او رسول الله او شیخ عبد القادر جیلانی درې وړه یو دي او لا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم وای دا ورته په دې مناسبت وای نعوذ بالله من ذلک وی الله سبحانه جوړول خو دوی دور ته بغداد نه لاس ورکې راټینګي کی زګ ورته دستګیر وای دا ټول د ظلم نه او د بد اخلاقۍ نه او د بجهنۍ نه ډکه خبرې دي زمونږ د الله ډیر نمونه دي موږ تاسو په هغه باندې علم نه لرو هر نوم د رب العالمین نعمت د قران کې الله فرمایي کزمانه متونه تاسو وشماري حساب نشي کولای ترمذی او مشکات کې کوم روایت دی هغه نه نبی هغه پیدا ده کيو سړی چرته غیات کې الله نه په دوه غوړ الله به جنت داخل کی د رسول الله چې ابن قیم ذکر کړی 200 نمونه او خطیب شي ویل کې زر نمونه دي چې زمونږ د نبی دومره نمونه دي نو دا شینه د الله سره شریکول پکار نه بلکې رسول الله خپل ځان د الله سره به مشک ور شریک نه کینو بل شي څنګه د الله سره شریکي الله رب العزت ځان ذکر کوي وخت د پاره بس مراد چې کوم شي حرام دي مجرم حرام ده کاروبار هم حرام دی کینس پیسې په غسل حرام دي نو په خپل په کاغذ سیګریټ دی کنه شته او ټي وي جوړول او ټیپ جوړول علي رضی الله کرم الله جوړي وي بس د علي شپ تابعداري تکوا یو عالم دی ور سوچ ذکر کړی دی څوک په ماشوم توپ کې د ایمان راوړی دی او د رسول الله زما او دا خو بس دې خلکو تابعداري طرف کار ده او د ټول صحابانو دی الله راضي شي توحید او حق ول رسول الله تابعداري دا تر د نیکی په درندګي دا و کارونه څه پیدا لري توحید ویل یو توحید عقیده لري دویم د حق وینا کول ابو بکر شه فرمایي دریم ابن کثیر د سوره حدید په روایت کې فرمایي د روایت په تشریح کې د رسول الله تابعداري څلورم به دې کار کې ځان نه بندول پنځم کیسه اخلاق او شپږم رب العالمین ذکر وم اخلاص دا و کارونه چې کله انسان کې الله به تل د نیکی درندګي وې د اندوانو د کافرانو بچی چمړي شي دي کې و قول دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فرمایي د غیر مسلم زامن چمړي شي واړه دا بچرته چې علم الله لده ابن کثیر وی چې دا به ور لذي خدیجه کبرا د رسول الله نه بوختنه وکړه چې زما دوه بچي په جاهلیت کې مړي دغه بچرته وی ور لیکن به ابن کثیر په دې روایت باندې کلام کې چې دام کمزور دی دریم قول چې دا به اعراف کې څلورم قول باز علماء دا ذکر کړی چې دا به د جنتینو خادمانی او پنځم قول علماء دا ذکر کړی چې دا څنګه الله لپاره خودل پکار دی دا خوخه شپږم دا معنی چې دا مور بلار به تعبیر کې بده کې چرته یو اسلام راو جنت او کډواړه کافر به جهنم لیکن هم قول شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په طریقه الهجرتین کې ذکر کړی تقریبا اتا اقوال ذکر کړی پکې او درلسه دولس مسلکونه او دی ویل دي ابن کثیر په دریم جلد کې جامع صغیر کې دا روایت دی وېدا غیر مسلمان زامن او اغه لیوانان او اغه سپنګری چې دغه دماغ بالکل کار نه کوي زمونږ الله چې کړه دغه باره کې د اور فیصله وکړي الله له بوې چې الله تعالی زمونږ د دماغ برابر کړی وي او بیا به انبیاء علی ګره موږ منلې ونه جهنم لعنت لې هغه وخت کې الله ورته انبیاء راولي کچرته ومن لدی د کافرو بچانو وړو ماشومانو او دغه لیوانانو او هغه سپنګری چې دماغ کار نه کوي نو الله به جنت لبوجه کوی نه من به جهنم لراکی راکاږي روایت ابو هريره باندې راځي يسحب اليها دی ول براکل شي رسول الله فرمایي لکانت عليهم بردا وسلاما
ابن عبد البر به شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم باندې اعتراض کوي چې دارو تکلیف خو دنیا ده هغه به درې احادیث ذکر کړی دي چې تر څو پورې جنتی د جنت په دروازه ور نه وته نه دا مکلف دي نو د غیر مسلمو واړه بچي دوی له به الله الله انبیاء را ولېږي کچرته اومن الفبها کوینه من به د جهنم لږي بس دا ځان جواب پکار دی رسول الله فرمایي چې درودي ویلې بیا معلومه دعا او په دې وخت کې زما سفارش وې د شریعه واجب شو د سر سنت نور صاحب ابن قیم طریقه الهجتین کې لیکلي کنز المال کې دا روایت ته اگر کو علماء ور باندې کلام کړی دی خو لیکن نور شواهد دا غشتا یا حي یا قیوم لا اله الا انت دا ویل او ان شاء الله کله د سر سنت کې به خبرو کو اللهم رب جبريل رسول الله بدا دعا ویلې بار بار دا چې چې کله زور باندې پونه شم خارج ملک وشدره یاد کړی د مقام منځ مخ کې نفل تحیت المسجد تحیت الوضو درې کړی تحیت الاودس نیمه ټکی پښتو دی عربي دی نیمه چې دغه دی پښتو تحیت الاودس برم کور ابا چې د نیمه زور خو دی وکړو د کی احناف علماء خپل قائل ندي په مکروه وخت کې ودا نه کیږي نور خطل نور پر وتل او کله چې دولس بجې ټیمي ولې په بل طرف باندې جمهور علماء د لپاره یو دلیل او قیاسم کړي په صلات توبه عام نوافل باندې کې لیکن چې کله سړی جمعه ته داخل شي تحیت المسجد او وضو وغیرہ دا کول شي ان شاء الله سو ملعب به کې نه وجزر غسه کې دا څه وجه ده غسه دوه قسمه ده یو غسه د الله لپاره د جزر غسه کېږي چې کم سړی د الله لپاره غسه کېږي یو اثر کې راځي رب العالمین فرمایي دا اسما دوست دی او چې کم سړی د الله لپاره غسه کېږي نه رسول الله فرمایي دا سړی د الله دشمن دی او د الله د عذاب انتظار کوي دویم دا بل غسه ده د دنیا په کارونو نبی کریم علیه السلام فرمایي فالوان دا دین ویل چې یو سړی غسه شو دا غسه کنټرول کی او رسول الله فرمایي چې ګره سړی غسه شي هغه به کشانو باندې بزرانه باندې بچو دا نافذ کی زمنګ الله به د حرم منځ کې ودري ورته وي چې کومه وهورته اخله غواله یو صحابي ویل یا رسول الله مال د شو عمل وکړي چې په جنت لاړ شمه ولا تغضب غسه کیګما به ورته ویل د شو عمل مال وکړي چې جنت لاړ شمه غسه کیګما دریم کرته وي غسه کیګما عباس فرمایي چې ډیر ناشنا جواب رسول الله وکړي انسان چې کله غسه شي اذن به ارث ګډوډيږي ابلیس به خپل لاس کې شي اړې راړې لکه بال او ابلیس یو ویش ځای موږ تاسو باندې حمله کوي په دې یو ویش طرزونه کې یو طرز د غصې دی خو لیکن کله کله په معمولی خبرو باندې زړه غصه کېدل دره بد اخلاقی علامه ده یو عالم په دې باره کې شیخ خالد رحمه الله ډېر ناشنا عالم اغلی کل کړي انسان معلومه کی چې پلانې سره بد اخلاق لري او کدا که اخلاق والا انس ابن مالک فرمایي ما لس کړه رسول الله سره صفات شوم لیکن چرته مې ته غصه ونه لیدا چې دا کار دی ولې کړه ولې نه کړي د بد اخلاقی یو لس علامه ځان سره یاد ساتي یا اتا غالبا هغه ته ذکر کړی د خطبه په بل کتاب کې وي یو دا چې همیشه تندې اورانی دا همیشه تندې چې چا اورانی دا سړی د زمکه بسر باندې ډېر بد اخلاق دی دا صفات سړی به د ځان وبش دویم دا منه هر وخت غصه دی ای دنیا په معاملاتو کې درې په دې معمولی خبره باندې زر غصه شي او څلورم چې کله بچا باندې رد کینو سخت مبالغه پکې وکي هغه دومره یو سړی ملامت ته لایق وي خو دومره لایق نه لکه ته چې بچ دا اول نه خبره ټول خبره شروع کی تاکي دا مسله دا دا مسله دا دا مسله دا کار معمولی کړي ټول ارزه بشراواله او بنځم او علماء دا ذکر کړی دا چې د خلکو عزتونه په مالی پرات کی شپږم علامه دا ذکر کړی تنابز بالالقاب کې کنزل شروع کی وم دا منه غیبت شروع کی او اتم چغلی د قاطع علامه چې بچا کې موجوده شو دا بل اخلاقی علامه او کیسه اخلاق چې په انسان کې راځي عاجزی به بکیوي حیا به بکیوي صدق به بکیوي رافت به بکی نرمي او د قشن صبر رحمت الله په بندگانو خپل شکل د نیکانو اولیاء غو نه جوړ کی د دین د مشرانو اکرام عزت به پیدا کار کې ځان نه بندي حسدون نه ځان ساتي بدګماني نه ځان ساتي غیبتون نه ځان ساتي د خپل شی په کنټرول کوي نو کله الله لپاره غوسه کیږي په خوشاله شه او کله الله لپاره غوسه کیږي نه ګردار بد اخلاقی علامه ځان ته لري کوا د اقامت دروسه خبره کول جایز دي کنه کې دني خبره دا به جایز ده اقامت بشو د الله نبی او د عمر رضی الله عنه ملګر له مخکې شورسه چې په صف کې چې کله برابر کړه بعد دغه و مخره شو یاد شي خبره چې هغه منځ اسلام سره تعلق لري بس الله رب العزت د سلامینه محبت وساتي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن